پاکستانیان څنګه د افغانانو ازار ووهل. د پاکستان کرکټ بورډ مشر رمیز راجا افغانانو ته اخطار څه دی؟ پاتې شئ او په جزئیات ویډیو کې وګورئ. پاکستان کې د کرکټ لوبې ګټلو خوشحالیو ډزو کې 2 تنه وژل شوي. پاکستاني پولیسو ویلي چې تېره شپه په دغه هیواد کې د کرکټ لوبې ګټلو د خوشحالۍ ډزو کې 2 تنه وژل شوي دي. د امریکا غږ ټي وي څانګې د راپور له مخې تېره شپه یو کس د پېښور په متنو سیمې کې له افغانستان څخه د کرکټ لوبې ګټلو په خوشحالۍ کې ډزې کړي چې خپل زوی او یو بل تن یې وژلی دی. پاکستاني پولیسو همدارنګه ویلي چې تېره شپه یې په پېښور کې د خوشحالۍ ډزو په تور 26 کسان نیولي دي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر رمیز راجا اخطار افغانانو ته. د پاکستان کرکټ بورډ مشر رمیز راجا وایي دوی به د کرکټ نړیوالو شورا ته د افغان مینوالو د هغه چلند شکایت کوي چې د بدماشي او ورانکاري وبلله. رمیز راجا وایي دا لومړی ځل نه دی په لوبه کې ګټل او بایلل وي خو باید احساسات کابو شي. دی وایي د دوی لوبغاړي لا شاید په داسې حالت کې له ګواښ سره مخامخ شي. د وویل تر نړیوالو جام وړاندې به له افغانستان سره تمریني لوبه لغوه کړی شي. د 2019 کال نړیوال جام کې هم د افغان مینوالو پاکستانیانو جنګ شوی و. ټاکلی وله سطح بند نه خیږي خو متل دی چې که غل نه وړي مال دې واوړي. که له هر چا شکایت ډېر وشو ښایي بالاخره یې پایله دا شي چې افغان مینوال بیا لوبغالیو ته څک پرې نږدي غوسه او احساسات کابو کوونکي بریالي کیدای شي. طالبانو خوست کې افغان ژورنالیست او لیکوال مرجان حسن نیولی. طالب جنګیالیو نن د غرمې شاوخوا 12 بجې د ځوانانو د حقونو فعال شاعر ژورنالیست او لیکوال مرجان حسن نیولی او نامعلوم لوري ته یې وړی دی. سیمه ییزې سرچینې زاویه نیوز ته وویل مرجان حسن د جمهوریت له سقوط وروسته هیڅ راز مدني او ژورنالیستیک فعالیت نه درلود او د بلخ ولایت د سکرو په یوه کان کې دنده ترسره کوله. طالبانو تر اوسه د ښاغلي حسن د نیولو په اړه رسنیو سره خپل نظر نه دی شریک کړی.